د امریکای په منیسوټا ریاست کې د جارج فلوېډ نومي یو تور پوستي د پولیسو په ولقه کې د مرګ 2 اونۍ لپاسه شوي او د امریکای په زیاتره ښارونو کې د مظاهرو او احتجاجونو چې کومه لړۍ پیل شوي هغه ماته شوي. د کالیفورنیا په بیلابیلو سیمو کې دې احتجاجونو کې عام خلکو کو یو اړخته په پرامن ډول برخه اخیستې وه. هغې نن سبا د مظاهرچیانو او لاریون کوونکو په شکل کې د سرغړونکو لخوا د خپل ویجاړ شوي ښارونو په صفایۍ او د ښکلا په بیا بحالۍ کې بوخت دي. د عامو خلکو ترڅنګ د ریاست والي ګیون نیوسم هم په سرخار ساکرامنټو کې د صفایانو او خزل راغونډولو دغه مهم کې برخه اخیستې. په انټرنیټ خپره شوې یوه غیر رسمي ویډیو کې ګورنر ګیون نیوسم د عامو خلکو ترمنځ لیدلې کېدای شي. Your example, your spirit, I'm serious, man. You've conducted yourself in a way that's inspiring to. ګورنر په دغه مظاهرو کې په پرامنه توګه برخه اخیستونکي ستایي. چا چې په احتجاج کې د برخه اخیستو ترڅنګ په ګڼ شمېر کې د ټولو په شکل کې د خپل ګاونډ د ښکلا او صفایۍ په مهم کار پیل کړی. د کالیفورنیا په اوکلینډ ښار کې د رضاکارو راغونډه شوې یوه ټوله وایي چې دوی د پرامنه احتجاج او مظاهرو په حق کې دي او د صفایۍ دا کمپاین د خپلې ټولنې خدمت ګڼي. موږ هڅه کوو چې دنیا کې یو مثبت بدلون راولو. خو دا بدلون موږ نه راولو نو دا به څوک راولي. We can provide I won't say opportunity, but definitely provide safe environments for residents, whether you're protesting. دا زموږ د ټولو ذمہ داري ده چې د دې ښار اوسیدونکو ته یو محفوظ ماحول ورکړو. څوک احتجاج کوي او کو نه کوي دا خبره ما لپاره هیڅ توپیر نه لري. د دې سیمې خلک ډېر روښان فکره او د کلا او زړه مالکان دي. California is not like this. It's a very accepting city, very open-minded. زیاتره رضاکارو په خپله خرچه اخیستې شوي د صفایۍ اوزار او رنګونه راوړي او په خپله توګه صفایۍ ترڅنګ په لیکلو څخه شوي دیوالونه رنګ کوي. I actually own 2 small businesses here in Oakland. زما په اوکلند کې 2 واړه کاروبارونه دي. خپل دکان نه لرم خو ډېر دکانونه زما مصنوعات خرڅوي. نو زه نن هغه وړو کاروبارونو مرستې ته راوتې یم. ځان سره مې جارو، برش او رنګونه راوړلي. لومبې مې د دکانونو مخې ته ماتې شیشې پاکې کړې. اوس رنګ کوم. ګمان کوم چې دې نه وروسته به پرې هنرمندان ښکلي انځورونه جوړوي. دلته راغلي زیاتره خلکو پر وړاندې د یو پرامنه احتجاج ترڅنګ د مقامي کاروبارونو سره په صفایۍ کې مرسته په اصل کې د یو ښه ګاونډیتوب علامت دی. I've signed every petition, I've donated, I've called, I've emailed. ما په دې اړه مالی مرستو سره سره درخواستونه لاسلیک کړي. زه د احتجاج په حق کې یم. د دې ترڅنګ زه د وړو او د تور پوستکي خلکو کاروبارونو ملاتړ هم کوم. زما په نظر دا د خپلې ټولنې سره یو معمولي ښېګڼه. د رضاکارو د دې ټولي مطابق تر څو چې د ښار دیوالونه او لارې کوڅې بیا د سره هغه شان نه وي پاکې شوي دوی به تر هغې په صفایانو کې مصروفه وي. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.